د ولسمشر محمد اشرف غني تازه مهمه او تاریخي وینا. ولسمشر غني نن ملت ته په وینا کې څه ویلې او څنګه ملت ته ډاډ ورکړ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. نن سه شنبه د روانې مارچ میاشتې په 30 نیټه ولسمشر محمد اشرف غني د یو ویډیویي کنفرانس له لارې د امریکا د $1 میلیارډ مرستې، کورونا او یو شمېر نورو ملي مسایلو په اړه ولس ته وینا وکړه. ښاغلي غني وویل چې افغانستان د امریکا د ټولو هغو مرستو قدرداني کوي چې په تیرو کلونو کې د افغانستان سره کړې ده. نوموړي زیاته کړه چې د امریکا لخوا د افغانستان سره د مرستې کمی زموږ په بنسټیزو چارو او کلیدي سکتورونو باندې کوم اغیز نه کوي او موږ وار له مخې په دا ډول چارو باندې احتیاطي ګامونه اخیستي دي. دوی وویل چې په نږدې راتلونکي کې به له ملت سره په دې برخه کې خپله تګلاره او طرحه شریکه کړي. ولسمشر غني همدا راز وویل چې تر دې مهاله امریکا خپلې مرستې قطع کړې هم نه دي او په خبرې هڅه به وکړي چې قناعت ترلاسه کړي. ولسمشر غني چې د وروستیو کورنیو او بهرنیو سیاسي تحولاتو په هکله خبرې کولې له مایک پمپیو سره خبرې هیله بښونکې وبللې او زیاته یې کړه چې موږ به د سولې او په هیواد کې او سیمه کې د وروستیو تحولاتو په اړه خپلې مشورې ورسره جاري وساتو. ښاغلي غني د پخواني اجرایه رئیس یادونه هم وکړه او زیاته یې کړه د ژمنې سره سم مې وغوښتل چې ښاغلی عبدالله د سولې په چارو کې د دولت دریځ ته راوبالو او د نوموړي ټیم به په کابینه کې راسره ځای پر ځای کوم. خو په خبرې ښاغلی عبدالله د قانون د بدلولو غوښتنه کوله چې په وینا یې دا چاره یوازې د لویې جرګې د وس خبره ده. ښاغلي غني وویل چې د کابینې جوړښت مې له ښاغلي عبدالله سره د مذاکراتو په موخه ځنډولی و. په اوسنیو شرایطو کې د کورونا وایرس سره مبارزه او سوله د دولت لومړیتوبونه یاد کړل. ښاغلي غني په دې برخه کې د امریکا او نورو مرستندویو هیوادونو له مرستو هم هرکلی وکړ او پر وسلوالو طالبانو یې غږ وکړ چې د کورونا وبا ناروغۍ په خاطر دې اوربند وکړي تر څو به خبرې په ولسي کچه او لرې پرتو سیمو کې د اړمنو هیوادوالو لپاره لومړنۍ مرستې ورسوي او درملنه یې وکړي. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به مو راسره تر پایه پورې کتلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل هم سبسکرایب کړئ.